السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحیم د حاجت وظیفه د یوټیوب چینل مینوالو کتون کرون او خويندو الله تعالی مو همیشه د پر خوشاله تر او تازه کامیاب او کمنان ساته الله تعالی مو در غم ار مصیبت ور درنه پمنه حفاظت کی ساته الله تعالی مو د ژوند او د ټول ارمانونو پوره کا زما عزتمندو نن زتا است یو نوې وظیفه بیانوم دا وظیفه زما عزتمندو د کاروبار د پاره دا کرچا کاروبار نوي ان شاء الله رب العزت په کاروبار ورکی کرچا کاروبار وی لیکن چلیږي نه الله رب العزت په ول په کاروبار کې خیر او برکت واچي او دغه رنګي زما عزتمندو که چرته څوک حلال مال دولت غواړي نو ان شاء الله رب العزت په حلال مال دولت د دې سرور کې او د دې سره زما عزتمندو الله رب العزت په پرېزک کې فراهیو کې ډېر عظیم ترين عمل له زما عزتمندو او آسان عمل له دومره آسان دی زما عزتمندو چې ماشومان هم ویلی شي کده اتنه کالو لسو کالو ماشومی نغه هم دا وظیفه کولای شي زما عزتمندو د کاروبار برکت د پاره تاسو د الله رب العزت ته مبارک نوم د یا وهاب وظیفه وکي د یا وهاب معنی سره زما عزتمندو معنی دا د ډیر زیات ورکړه کوونکې نو چې کله د الله رب العزت ذات ډیر زیات ورکړه کوونکې دی نو په کاردار چې مونږ ته او غواړو او مونږ ته هم زیات غواړو چې هغه زیات ورکړه کوونکې دی نو په کار دی چې مونږ زیات غوښتونکي جوړ شو عزتمندو ډیر خلک داسې وی چې هغه د مخلوق نار سغواړي او باغی باندې چې کم دینو هغه عار نه محسوسي شرم نه محسوسي لیکن زما عزتمندو الله رب العزت خالق او مالک ته او دغه شانتي مونږه هم مخلوق یو نو کو د الله تعالی نه مونږ غواړو نو پرې کې څه شرم دی او څه عار دی زما عزتمندو الله رب العزت زمونږ رب دی مونږ به نه غواړو مونږه محتاج یو الله رب العزت غنی ذات ته په هر حالت کې دغه شانتي زما عزتمندو او دا وظیفه چې کوم زتا تاسو بیانوم نه کدا تاسو کاروبار کې خیر او برکت وی او بیا هم دا وظیفه کوي نو خیر او برکت په کې زیات شي دانه چیرې کې نه دا وظیفه فائدہ نشته نه زما عزتمندو د دې وظایف د دې وظیفې چې کوم ډیر زیات فواید دي او دغه شانتي ډیر زیات فائدې دي الله رب العزت پتا د ډیر نقصانات نه چې دین وساتي او دغه شان ډیر فائدې بدل در کی صرف او صرف د الله رب العزت د مبارک نوم د یا وهاب وظیفه او کزما عزتمندو آسان وظیفه ده او د لګ وظیفه ده د وظیفې طریقه کار څنګه د زما عزتمندو د وظیفې پوره طریقه کار داسې دی چې دا وظیفه زما عزتمندو د ماسوتن مانځنه پس کول دي د ماسوتن موز یو شو نو د ماسوتن موز نه بعد دا وظیفه کولای شي دا پکې شرط نه دی چې راګینه مانځه پسې به فورن بعد کې او چا سره به خبره اترې نه کې نه دا قید پکې نشته بس ماسوتن مانځه نه بعد د دې وخت شروع شو بیا که چرته څوک د سحر اذانونو پورې دا وظیفه کوي زما عزتمندو دا وظیفه کولای شي عزتمندو سکرین باندې تاسو د الله رب العزت مبارک نوم راغی نو د لپاره د الله رب العزت د مبارک نوم لایک کړئ او دغه شانتي خپل ملګرو سره شیر هم کړئ زما عزتمندو د الله رب العزت مبارک نوم د یا وهاب وظیفه نن موږ چې دینو بیانو نو د الله رب العزت د مبارک نوم یا وهاب هغه داسې را چې کله تاسو مسوتن منځکو د غي نبات تاسو وظیفه شروع کول غواړئ نو اول په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وې او کله چې تاسو په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف لولې نو زما عزتمندو تاسو درود ابراهیمی وایي عزتمندو وس هم کچرته تاسو دا ویډیو ګورئ نو زړه کې صلی الله علیه وسلم وایي دغه شانتي زما عزتمندو کچرته بل درود وای نو بل درود هم وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد على عبدك ورسولك وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات زما عزتمندو هر یو درود چې تاسو وای نو تاسو ویلې شي یا اللهم صل علی محمد النبی الامي وعلى اله وسلم تسلیما دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مبارک نوم په خاطر باندې وای وظیفه کې چې کم درود وای نو وظیفه کې بعد زما عزتمندو تاسو درود ابراهیمی وای یعنی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نو دا درود زما عزتمندو 21 پیری دی 21 مرتبه یا 21 دفعه سو کرته دفعه وای سو کرته پیرا وای سو کرته زله وای نو زما عزتمندو 21 پیری به درود شریف ولولي دا نه بعد زما عزتمندو یا وهاب یا وهاب یا وهاب دا سوال لسو او سوال لس مرتبه یعنی یو زر سلور سوا او سوار لس
1414 مرتبه دا درود دا یا وهاب د الله رب العزت مبارک نوم دی. دا بتا سوال ولې کله مو چې دا ولوسو دا غي نه بعد بیا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو شپری درود شریف ولولې. کله مو چې یو شپری درود شریف بیا ولوستو نو دا غي نه بعد به دعا غواړي. زما عزتمندو دا عمل چې کوم دی نو تاسو چې څومره جاری ساتي دومره تاسو لا زیاته فائدہ درکړي. لیکن د کاروبار د لپاره د روزګار د لپاره د دې وظیفه وخت چې کوم دی ټیم چې دی نو هغه سوال لسورځي مسلسل چې کوم دی نو دا وظیفه را او قبل پرز یو سړی دا سوال لسورځو نه زیاته جاری ساتي نو ان شاء الله د سوال لسو ورځو نو چې کوم اضافي وخت نو د دومره درود شریف په نبی علیہ السلام سیو وي د الله رب العزت مبارک نوم سیو وي نو الله رب العزت په دل نورم خیر او برکت ورکي. اسی د وظیفه وخت چې کوم دی نو هغه سوال لسورځي. عزتمندو کو ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ. الله تعالی مو همیشه د لپاره خوشاله تر او تازه کامیاب او آباد ساتي. موږ له اجازه تر کې ملاوي غوړاتلونکو د وظیفه ویډیو کې د لوی الله په امان.